بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي دلته په اروپا کښې که سړی غواړي یو حساب په بانک کښې خلاص کړي، نو باید هره میاشت 6 او یا هم 7 یورو ورکړي، او دا یې له ټیټو بیو څخه دي. ګران بیه خو بیخي له 20 او 50 یورو پورې هم شته. وایي پوښتنه مې دا ده، که زه په بانک کې دا 6 یا 7 یورو په هره میاشت کې ورکوم، او یا هغو ما ته زما د پیسو په ډیروالي کښې څه فیصدي راکوي، آیا دا سود دی او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اوله مسله دا ده چې که ته د پیسو ساتلو یوه بله طریقه لرې، نو ستا دپاره دغسې اکاونټ جوړول جایز نه دي. او که هلته دغه د بانک حساب جوړول لازمي وي، ته په بله طریقه پیسې نسې ساتلی، نو بیا به د بانک په حسابو کې هغسې حساب انتخابوې چې هغه نه ستاسو سود اخلي او نه سود درکوي، ځکه په دې بینکو کې حسابونه چې سړی خلاصوي رقم په رقم وي. یو هغه چې سود درڅه غواړي سود درکوي، یو هغسې چې نه سود غواړي نه سود درکوي، پیسې در ساتي او د پیسو پر ساتلو یو څه مزدوري درڅه اخلي. او که چیرې هلته په اروپا کې هغسې حساب نه وي، وچ کلک دا د سود حساب وي، نو ته حساب ته مجبوره دی چې ستاسو کم حساب اخلي، دا ستا مجبوریت دی، ستا په رضا نه دی. او دا چې تا ته یې درکوي، ته به هغه پیسې خیراته یې د ثواب په نیت، نه فقط چې د دې حرامو څخه ځان خلاص کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.